پاره یوه پیمانه ده. که ته وګورې چې امونه تلې او که سیوان تلې یو تله ده، په هغې باندې پته لګېږي چې دا کیلو دی او که 2 کیلو دی. په ټینکۍ کې اوبه اچې یا پټرول اچې، د هغې دپاره یو ګیج مقرر دی. د هر څه د طول دپاره یو ګیج او یو پیمانه ده. زما پیغمبر جمله وفرمایله چې مؤمنه ستا د ایمان دپاره یو پیمانه ده. ته به خپل ایمان څنګه معلومې چې ما کې ایمان شته که نه؟ نو ستا د ایمان دپاره زما پیغمبر یو ګیج ویلی دی. د هغې نه به تا ته پته لګي چې آیا ما کې ایمان شته که بې ایمانه ګرځم. ورنا کلمه خو به منافقانو ویله د امام الانبیا په زمانه کې. کافران چې د نبی علیه السلام در کې به ناستو کلمه به ویله، خو او کافران او منافقان. نو تاسو ته وایم ته به ووایې یاره جي ما خو کلمه ویلې ده. نو اوس تا ته به څنګه پته لګېږي چې دا کلمه په حقیقت کې زما په زړه کې شته که نه؟ آیا دا ایمان په حقیقت کې ما کې شته که نه؟ اسلام په حقیقت کې ما کې شته که نه؟ لکه د پخوانۍ زمانې کافرانو منافقانو په شانتې کلمه وایم، پخوانۍ زمانې د کافرانو غوندې په خوله باندې الله الله وایم. زړه مې د بغض نه ډک دی، زړه مې د کفر نه ډک دی، زړه مې د منافقت نه ډک دی، زړه مې د دروغو نه ډک دی، زړه مې د ګناهونو نه تور دی. تا ته به څنګه پته لګېږي؟ زما پیغمبر یو پیمانه وویله. ای امتي، ای محمدي، ته چې وایې چې ایمان معلومومه، د هغې دپاره ما یو پیمانه ویلې ده. هغه پیمانه د زبان نبوت نه تاسو ته وایمه، د لسان نبوت نه تاسو ته وایمه، د شیرین زبان د امام الانبیا نه تاسو ته وایم، د خپل ګیډې نه تاسو ته نه وایم، د خپل کتاب نه تاسو ته نه وایم، د عام کتاب نه تاسو ته نه وایم، د جناب محمد رسول الله د خولې نه تاسو ته وایم. محترمو توجه شته دې جملې ته چې ایمان به څنګه معلومه؟ توجه شته؟ اوس جمله وایم. زما پیغمبر جمله وفرمایله، ای مؤمنه وګوره چې کله تا یوه نیکي وکړه، یو ګناه دې وکړه، یوه ګناه دې وکړه او هغې ته خفه کړې. توجه شته دې جملې ته؟ یوه ګناه دې وکړه او هغې ستا زړه خفه کړه چې دا مې څه وکړه، او یوه نیکي دې وکړه او زړه درله خوشحاله که. نو زما پیغمبر جمله وفرمایله فانت مؤمن. بس مؤمن شو اکثر سبحان الله چې په ګناه دې زړه خفه شي چې خدایه څه رانه وشو، معافي وکړه بیا به نه کوم. او نیکي دې وکړه او زړه ته دې سرور میلو شو، پته ولګېده دا د ایمان ګیج دی، پته ولګېده ایمان دې شته قوي دی ښه. او که چېرته ګناهونه دې کول لکه د حیواناتو، درته پته نه لګېده چې ګناه کومه، ګیره دې خرایله، چېرته دې ذهن کې دا رانله چې یاره جي دا ګیره خرایم ګناه ده. محترمو ای دروغ دې ویل، چېرته ذهن کې دې رانله چې دروغ وایم ګناه ده ګناه ده ګناه ده. غیبت دې کو، چېرته ذهن او زړه کې دې دا رانله چې مؤمن پسې غیبت کومه، د مړ مسلمان ورور غوښه خورمه، زړه دې پې باندې خفه نه شو. بدنظري درنه کېده، د بل لور خورته دی په بد نظر باندې کتل، د درندګۍ په نظر باندې کتل، د هوس په نظر باندې کتل، ستا د خولې نه ډکې متیازې بهېدې، د سترګو نه دې ګناه کېده، د غوږونو نه دې ګناه کېده او زړه دې خفه نه شو. پته ولګېده د اعلی درجې منافقې. محترمو پته ولګېده چې د اعلی درجې منافقې، او که زړه دې پې باندې خفه شو خدایه ګناه رانه وشوه قسم دی، نو مؤمن توبه درته در نصیب کېږي، مؤمن کلمه درته په زنکدن کې نصیب کېږي. شوق سره سبحان الله.